په پاکستان کې روان توپاني په شکال بارانو څخه راغلي سیلابونو د بلوچستان ایالت په مختلفو سیمو کې په مځکه چاودې کړي دي چې په کیلومترو اوږدې دغه چاودو په زیات شمېر کورونه زیانمن کړي دي د بلوچستان یونیورسيټي د جیولوژي څانګې پخوانی مشر ډاکټر نعمت کاکړ ویډیو ته وویل چې نوشکي مستون کوټه کلاسي پلا او پشن او کلاودلا کې د مځکو چاودو دغه پیښې مخته راغلي دي یعنی تور د لکو کلو چې کوم لاندې د اوبو زیرمې وي هغه موږ ډیر غټ والیم اوبه راایستلي دي د هغه په وجه باندې د لاندې چې کوم خالي ځای پاتې سو د ځمکې وزن پر هغه باندې راغلی او د ځمکې د واټر لیول پورې پریس شوی دی نو دا آهسته آهسته سبسیډنس کې لاندې کښینې سینکینګ کوي خو صوبایي حکومت او نه په بیړني حالاتو کې د انتظام لپاره ادارې یا پی ډي ایم په بلوچستان کې د مځکو د چاودو پر دغه پیښو باندې تر اوسه څه نه دي ویلي بیا هم د پی ډي ایم د بیان څخه د دغه چاودو په هکله معلومات اخیستلو او د متاثره خلکو د بیا بالي لپاره اقدامات کولو په هکله ډیوه رابطه نیولو هڅې وکړي خو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي 3 کاله وړاندې د زلپشن او زلکلاودلا ترمنځ کلی ورمزي کلی لمړان کلی جو کوله کې د مځکې چاودې پیښې مخته راغلي وي خو اوس د سیمې یو عادي کس رشید الله وایي په اوسني په شکال بارانونو کې دغه د مځکې چاودې نورو سیمو ته وځغېدې توپاني بارانو سو نو دغه بیا د مځکې کم سه کم د 602 کیلومتره پورې په کلی لمړانو کې د مځکې پریس ولې نو دغه زیانونه ورسېدل کورونه ډیر متاثر دي دا وخت 1500 کور موږ درته پراته یو ډیر په وام کې ګرده د باندې پراته یو بیریږو موږ د حکومت صدا مطالبه کوو خاص کوو چې د دې زموږ غم خوري د دې کورو د دې شګاف د زلکلاودلا مرستيال کمشنر منیر نعمت کاکړ وډیو ته وویل چې دغه د مځکې چاودې دومره جوړې دي په خاورو هم نه ډکیږي خو ځانمنو کورونو ته مالی مرستو ورکولو لپاره وسوبای حکومت رپورټ لېږلی دی ډاکټر نعمت کاکړ هم په کلی لمړان کې لاودلا کې د مځکې لاندې بلونه معلومولو لپاره جدید آله ولګول په دغه محل وویل په کوم سیمو کې د مځکې چاودې سوي دي هغه منطقې بیا د وسیدو لپاره موضوع نه دي په اولني معلومات کې دا معلومه شوې ده چې دغه د مځکو د چاودو جوړتیا د مځکې لاندې د اوبو سطحې پورې ده کله چې هم سیلابي اوبو په دغه چاودو کې داخل سي د دې پراختیا نور زیاته سي نعمت الله سرحدي وی ویډیو چمن